د افغانستان نامتو ممثل ممنون مقصودي څه موده د مخه هند او اروپا ته یو هنري سفر درلود او هلته یې له یو شمېر نورو افغان ممثلانو سره په شریکه د شکسپیر یوه ډرامه تمثیل کړه چې تود هرکلی وشو. له ښاغلي مقصودي سره د دې هنري سفر او د دې ډرامې په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی مقصودي وایي خوشحاله یم چې ما د شکسپیر په یو مشهور اثر کامیډي آف د ایرورز یا کامیډي اشتباهات په دې ډرامه کې رول ولوباو. زمونږ د دغه ډرامې ډایرکټره یوه فرانسوي میرمن وه چې د تمرین دپاره بهترین ځای هندوستان ولید چې موږ په هندوستان کې د بنګلور په ښار کې 50 ورځې مسلسل د ورځې 10 تر 12 ساعته پورې تمرین کړی چې واقعا د تمرین نه او د دغه ترتیب د کار نه ما ډیر خوند واخیست، ډیر څه مې زده کړه او د شکسپیر د اثر د هضمولو لپاره بهترینه زمینه وه. نو زموږ 12 کسیز ټیم په هندوستان کې 50 ورځو تمرین نه وروسته هلته د رنګا شنکرا په تیاتر کې چې یو ډیر لوی تیاتر دی، هلته دا پروګرام وښوده چې د ډیرو ښو احساساتو سره مخامخ شو. پس له هغې د پونې په پوهنتون کې موږ دا پروګرام خلکو ته وړاندې کړ او په همدې ترتیب د هندوستان مشهور اکټور پرتویراج چې د تیاتر لري په دې تیاتر کې چې په اسانۍ خلک هلته ننوتی نشي، نو موږ افغانان لاړو د شکسپیر اثرات ته موږ ولوبو چې دا ما دپاره ډېر د ویاړ خبره ده. پاتې شوه اصلا د هدف دپاره چې موږ چېرته ځو، دا ډرامه چېرته وړو. د اصلا لندن ته چې هلته د شکسپیر د آثارو فیستیوال 30 ډرامې لري ویلیام شکسپیر چې 30 هیوادونو ته تقسیم شوی وي چې خوشبختانه یو پکې افغانستان. نو د 30 هیوادونو په منځ کې یو افغانستان چې په هغې کې د خوار غریب مقصودي مو ډېر ویاړم چې یعنی دغه 12 هنرمندان ټول افغانانو. بله ټول افغانانو. او کله چې منګ دا د ګلوب په تیاتر کې لوبوله د لندن، بله، نو اصلا منګ تصور نه کاو چې منګ راغلیو لندن ته او بیا د ګلوب تیاتر ته او بیا د شکسپیر په اثر کې منګ رول لوبو. خو چې کله م ولوبوله واقعا پوه شو چې منګم کولی شو، منګم هغه انسانانو چې د نور انسانانو په څیر کار کولی شو. ښاغلی مقصودي تمرین او لکوټي زمینې ته ضرورت دی. ښاغلی مقصودي تاسې جرمني م یاد کو، جرمني کې م بیا څه کول؟ پس له دې چې د ګلوب په تیاتر کې منګه په فیستیوال کې دا ډرامه ولوبوله، پس له هغې لاړو منګه آکسفورد ته چې هلته د هارټفیلډ په کاخ کې منګه دا ډرامه ولوبوله، او پس له هغې راغلو جرمني ته چې په جرمني کې هم د ګلوب په تیاتر کې دا ډرامه د وروستي ځل دپاره ولوبوله. جرمنیانو یې هم هرکلی وکړو ډېر زیات، حتی په تناسب د ګلوب تیاتر. کله چې موږ جرمني ته ورغلو نو دلته هم 30 ډرامې د شکسپیر وې چې 2 نمبر زموږ و. نو خدای شته چې دومره د خو احساساتو چکچکو سره موږ مخامخ شو چې اصلا موږ تصور نه کاوه چې موږ هم د دغسې هنرمندانو په ډله کې یو یا څوک موږ ته قدر راکوي. ښاغلی مقصودي د شکسپیر ډرامې په انګریزي دي او هغه هم په پخوانۍ انګریزي پیچلې، ډېرې پیچلې هم دي. خو ډېره لویه شاعري ده په حقیقت کې هغه ډرامې، خو عادي خبرې هم نه دي. یو اداکار خو باید دا جملې ووایي. دغه ویل تاسو ته طبیعي و اسانه و؟ د دې فیستیوال ترتیب داسې و چې 30 ډرامې په 30 ژبو وې. هر یو هیواد په خپله ژبه دا ډرامه لوبوي او د تیاتر په 2 برخو کې دلته لوی لوی سکرینونه و یا تلویزیونونه و چې ترجمه بیرته په انګلیسي دلته ترتیب شوی وه. یعنې منګه په فارسي ژبه دا ډرامه ولوبوله او سبټایټل هلته په انګریزي و چې واقعا په فارسی کې خو د شکسپیر ډرامې ډاکټر پازارګار ترجمه کړي دي په ایران کې. آیا تاسې د ډاکټر پازارګار ترجمه راواخیسته کوم کابل کې ترجمه شوه؟ نه، بل څوک مترجمو، خو دا په ایرانی لهجه موږ دپاره مشکله وه او نه م شو کولی داسې. دا بیرته زموږ په دري باندې واړول شوه چې دا موږ دپاره لږ اسانه شو. او تاسو نقش پکې څه و؟ خوشبختانه په دې ډرامه کې ما 2 روله درلودل. یو د هغه فامیل پلار وم چې په ابتدا کې، یعنې د ډرامې په ابتدا کې زما نه په یو توپان کې نیم فامیل ورکېږي، چې ډېر تراژیدي او ډېر ښکلی رول و. او بل د ډرامې په منځ کې
ما د یوې ښځې چې خدمه د دندې کور دا رول لوبولی چې دا کاملا کومیډي و چې واقعا د خلکو خبرې او نظریات چې ما واورېدل د دې دواړو نقشونو په نسبت واقعا دوی ویلې چې ما کله چې ته په تراژیدي رول کې لیدې ما تا سره ژړل او کله چې ته په ډېر سرعت سره لباسونه تبدیلول او بیرته راتلې د کومیډي اکټور په عنوان ما در سره سم خندل نو ما دوه رول پکې درلود. ښاغلی مقصودي دا د تېروتنو کمیډي ډرامه چې تاسې په تمثیل کې برخه واخیسته په افغانستان کې به لیدل سوې او تمثیل سوې خو نه ده خو لوستې به هم ډېرو کمو کسانو وي که یو څه خلاصه بیان کوي. د تېروتنو ډراما یا د شکسپیر د کومیډي آف د ایروز ډراما اصلا د یوې کورنۍ چې پلار یو تجار دی او تصادفاً د یو ځینې حرکت کوي بل ښار ته پس له ډېرو وختو د کره غبرګوني زامن کیږي او تصادفاً په همدغه کاروانسرا کې یوه بله غریبه کورنۍ ده چې دوی کرم تصادفاً غبرګوني زامن کیږي نو دا تجار په دې خاطر چې دغه سړی خپل اولاد خرڅوي نو دی اخلي خاص په دې خاطر چې اولادو ته دا خدمتګاران ونیسي نو د سره 4 زامن شي دوی اصلي او دم فرزندي دوی روانېږي ډېر خوشحاله دي مرمن هم ډېره خوشحاله ده چې پس له ډېرو وختو د خدای اولاد ورکړی نو دوی راځي په یو طوفان کې دوی د غلو سره مخامخ کیږي چې مال او حالم ترې وړي ښځه هم تنې تښتوي او یو زوی سره د یو فرزندي هم تنې بیایي نو د سره یوازې یو زوی او یو فرزندي پاتې کیږي چې هر څه کوشش کوي غله تنې د اولاد او مال او آل وړي دی پاتې کیږي 15 یا 26 کاله د همدغه یو زوی او یو فرزندي سره او ډېر کړیږي چې زه څنګه کولی شم خپل اولاد او ښځه بیرته لاسته راوړم ښه پوهېږي چې هغوی به ژوندي مړه نه دي بالاخره پس د 26 کالو دغه زوی او فرزندي پلار ته وایي پلاره موږ ګرځو خپلې مور او ورور او فرزندي ورور پسې هر څه دا عذر کوي چې مه ځئ زه سپین ږیری یم ما چا ته پرېږدي هغوی نه پیدا کېږي بالاخره دوی ته نه ځي 15 کاله دوی هم ورکي بالاخره دغه تنهایی نور دی په حرکت راولي او بالاخره هغه وطن ته ځي چې هلته تازه حکم شوی چې هر څوک د دې وطن نه راغی تر مازدیګره پورې که جرمانه یې $10 واچوله نو معاف دی که نه نو اعدام قانونا دا سړی باید اعدام شي ځکه حکم شوی ولې انسانیت چې شکسپیر په دې ډرامه کې قانون او انسانیت ته چې دوه واقعا جلا مسئلې دي یا مهمې برخې دي د ژوند دا یې بحث لاندې نیولې قانونا دا سړی قابل د مجازات دی ولې د انسان په عنوان همدا اوس دا اړ دی چې کومک ورسره وشي چې هغلته یې هغه ورک زوی چې 15 کاله پخوا ته ورک و هغه ورسره مخامخ شوی د وایي زویه راشه چې ما وژنې ما ته نجات راکړه وایي زه افه غواړم خپل پلار په ژوند کې نه دلدلی هغه فرزندي ته وایي چې تم زما زوی ته د دې خدمتګار یې هغه وایي زه افه غواړم تاسو صحت ښه دی او دا فکر کوي چې زما دغه څو کاله مخکې چې د زمانه لاړه دوی دي دلته نه یوازې کومیډي ډېره ښه طراحي شوې ده چې واقعا خلک د خندانه بس بډوډې نیسي او په عین زمان کې ما سره یعنی پلار د دې فامیل سره چې کله کله د تماشاګران یو ځای کېږي د درد او غم نه کله کله فریاد کېده د تماشاګران د منځ نه او یس دا وایي همدغه زوی دی همدغه زوی دی ورنږدې شه او عسکر ما نه پرېږدي چې زه اجازه نه لرم چې هغه ته نږدې شم. ډېر علي ښاغلی مقصودي د اورېدونکو د معلوماتو لپاره به یوه خبره وکړم د تراژیدي او د کمیډي ډرامو تر ټولو لوی او پخوانی تیوریسن ارسطو دی. ارسطو 2400 کاله پخوا ژوند کوو او هغه دا دوه ډرامې کاملا بیلې ګڼي. بیا دغه دود په اروپا کې پاته و خو 400 کاله پخوا شکسپیر لومړنی کس و چې دا دود مات کو او کمیډي او تراژیدي سره ګډې هم کړې او ګمان کوم همدغه ډرامه تاسو چې اوس بیان کړه د تېروتنو کمیډي همدا خصوصیت یې درلود په عین غم کې خندا هم وه او په عین خندا کې ژړا هم وه. او اوس به بله پوښتنه وکړم په پېښور کې یو وخت ارواښاد پروفیسر قلندر مومند یوه خبره راته کړې وه هغه د انګلیسي ادبیاتو پروفیسر و هغه ویل به د پېښور پوهنتون کې یو وخت د شکسپیر یوه ډرامه تمثیلېدله نو وایي به په پېښور کې د انګلستان هغه
کلتوري آتشه و یا کنسولري و دا هم راغلی و. نو وای ما هغه ته وویل چې د شکسپیر په ډرامو تر تاسو موږ ښه پوهېږو. وایي ده وویل څنګه؟ وایي ما ورته وویل چې علت یې دا دی چې شکسپیر چې د کومې زمانې د کومو اقدارو د کومو جنجالونو بحث کوي، تاسې د تاریخ له هغه پړاوه ډېر لرې سوي یاست. تاسو ته دا خبرې زړې دي، خو د شکسپیر دغه مطرح مسایل چې دی په ډرامو کې مطرح کوي دا زموږ لپاره اوس هم مطرح مسایل دي. موږ اوس هم له دغو اقدارو سره، دغو مسایلو سره، دغو جنجالونو سره او دغو ارزښونو سره اوسو. ده دا خبره وکړه او دا خبره زما زړه ته ولوېده او په دې مې هم ولوېده ما چې څومره د شکسپیر ډرامې لوستې دي، که ټولې نه یي نو ډېرې یې هغه جنجالونه لري، هغه مسایل لري چې موږ یې اوس هم لرو. څنګه له دې درکه د شکسپیر په دې ډرامه چې تاسو پکې برخه واخیسته څه تبصره کول غواړئ؟ بالکل، ما د ډېرو نه واورېدل چې تاسو چې کله د شکسپیر ډرامه لوبوله او یو ایټالوي یا یو امریکایي چې ډرامه لوبوله ډېر فرق و د احساساتو په لحاظ. زه فکر کوم دغه اوس انګریزان د مرګ ژوبلې د ناخوالو د ولږې د تندې نه ډېره فاصله لري، ولې زه د مرګ د تندې د یخنۍ د ګرمۍ سره ډېر آشنا یم. نو کوم رول چې ما په دې ډرامه کې د زمنو د ورکېدو او د میرمنې چې پیږم ژوندۍ ده خو زما نه ورکه ده، د دې درد زه ډېر ښه احساسوم. زه د درد او غم د طعم سره ډېر آشنا یم، ولې دا اوس یو انګریز نه دی آشنا. نو چې کله ما په سټیج باندې د خفګان حالت تمثیلاو او هغه اوښکې چې زما روانې وې، خلک ویل چې د نور هیوادونو چې کله ژړل وی دا کارونه یې کوله، نه اوښ کوه او نه احساساتو او نه هم هغه حالتو چې ما پوه کې چې زه درد لرم. ولې تاسو ما ته درد انتقالوه، ځکه زه دا اوس لکه شکسپیر چې 400 کاله پخوا چې هغه وخت دردونه ډېر وو په تناسب د نن په اروپا کې، نو زه ورسره ډېر آشنا وم. نو د خلکو احساسات هم دا لکه د قلندر صاحب خبره شته تاسو وکړه. نو تاسو خو له دې سفره خوشحاله راستانه شوي یاست. څنګه نیت خو نه لري چې دا ډرامه په پښتو کې هم تمثیل کې؟ ډېر به ما دپاره د فخر ځای که څوک وغواړي چې دا پښتو کې او د پروډکشن او ډایرکشن چارې په غاړه واخلي. زه به نه یوازې په هغو لوی تیاترونو کې بلکې د افغانستان ګوټ ته به دا تیاتر ویسم او د سټیج په سر به زه دا ډرامه ولوبم.